السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ګورئ په موبایل سکرین ته تاسو ګورئ. دلته کې زه تاسو ته یو طریقه در زده کوم. ستاسو به حتما ډېره زیاته د خوښې وړ وګرځي. تر ټولو اول خو ګورئ دلته کې دی دا میپ کې چې زه کوم ځای ګورم نو په ډېر فل ایچ ډي کې ماته ښکاري. که چېرته تاسو ته ښکاري دا اوس ما اسلام آباد بازار سیټي چې کوم دو سرچ کړی دی، داسې هم تاسو چې کوم ځای غواړئ د دنیا کې چې کوم ځای تاسو غواړئ په دې کې د هغه نام ور ولیکئ، بیا په دې طریقې سره تاسو ته راځي. اوس دوستانو که چېرته دې ځای کې به تاسو ته په دې سکرین باندې د تصویران هم ښکاري. دا هغه تصویران دی کوم ځای چې تاسو سرچ کړئ نو د هغه ځای کې چې کوم مشهور ځایونه وي، مثلا خلک یې کتنو ته ورځي، چکر ته ورځي، نو هغه ټول تصویرانو په دې ځای کې وي. په هغه بازار کې کوم ځای چې تاسو سرچ کړی وي، که بازار وي که کوم ځای وي، نو د هغې ټول ښایسته کم ځایونه چې وي د هغې تصویران به وي. نو د دې څه فایده ده؟ مثلا تاسو یو ځای ته لاړئ په چکر، په هغه ځای کې تاسو بلد نه یئ، تاسو غواړئ چې دې ځای مونږ ښایسته ځایونه وګورو، نو تاسو به د هغه ځای نام سرچ کئ. نام سرچ کولو سره څنګه چې هغه ځای را نږدې کئ، همدغه شان هم کتلی شئ د هغه روډونه، کورونه، ټوله نقشه میپ چې کوم وي کتلی شئ. خو بیا هم که چېرته ستاسو مثلا په دې کې یو ځای معلومول غواړئ، دلته کې به تاسو ته ښکاري. زه په یو تصویر باندې کلیک کوم، په دې کې تصویر باندې چې کلیک وکړئ ډایرکټ د هغې نام درته راشي، او نام راتلو سره که چېرته دلته کې زه یو بل ځای باندې کلیک وکړم، مثلا دې کې ډېر تصویران وي که نه، نو په دې کې تاسو په یو بل ځای باندې کلیک کولی شئ، په بل تصویر باندې کلیک کولی شئ، هغې ځای تپوس کولی شئ، هغه ځای ته ورتلای شئ. نو تاسو هغه ځای ته ورتلل به د دې هغه په ترو ډېر اسان شي، لکه کوم ښایسته ځایونه په ډېر اسانۍ سره به تاسو کتلی شئ. همدغه شان تاسو خپل کور په دې کې کتلی شئ چې زمونږ کور په کوم ځای کې دی، د هغې میپ کتلی شئ، خپل کلی کتلی شئ. دا په ډېر فل ایچ ډي کې ښکاري. ښه دوستانو ګورئ د دې یوز کولو طریقه زه تاسو ته در زده کوم. که چېرته اوس زه دې ځای کې کوم ځای نږدې کړم، مثلا ما نږدې کو دا یو ځای دی، دا ما نږدې کو، تاسو ته ښکاري بلکل په روډ کې اګاډې هم ښکاري. نو دلته کې لاندې لوډینګ روان دی. که چېرته تاسو ته ښکاري دا لوډینګ چې 100% شي نو دا به نوره هم کوالټي به فل ایچ ډي شي، صفا به شي. ها دوستانو د دې نه علاوه ګورئ دا به تاسو څنګه کوئ. دا یو اپلیکیشن دی، لینک یې په اولني کمنټ کې دی، دا ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا ډاونلوډ کړو دلته کې تاسو ته د سرچ اپشن درکوي، نو په سرچ کې چې تاسو کوم دی دا ځای سرچ کولی شئ. مثلا دا سرچ بټن دی، دا به تاسو سرچ کړئ. مثلا ما اسلام آباد سرچ کړو، اسلام آباد مې سرچ کړو. تاسو چې کوم ځای غواړئ سرچ کولی شئ. اسلام آباد سرچ کولو سره دغه شان په هغه ملک کې چې څومره سیټې وي، هغه ملکو هغه ټوله تاسو ته راړوي، تاسو کتلی شئ. نو اوس مثلا مونږ اسلام آباد سرچ کوو. د اسلام آباد سرچ کولو نه مخکې به تاسو یا چې څنګه مو سرچ کړو نو دلته کې 3 لینونه دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې فوټو اپشن چې کوم دی دا به تاسو آن کړئ. دا مو چې کله آن کړو ګورئ په اسلام آباد مو چې کله سرچ کړو نو تاسو به اسلام آباد دلته کې تاسو ته به ښکاري. دغه نشان به چې کوم دی دا تاسو را نږدې کئ. کله مو چې را نږدې کړو ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري څومره په صحیح طریقې سره د کوالټي چې کوم دی ښکاري. لاندې تاسو ته کوم تصویران چې درکوي د دې ختمولو لپاره به په دې نشان باندې کلیک کوئ. اوس ګورئ دوستانو دا په 2D کې ده. نو که چېرته دا تاسو په 3D باندې کلیک وکړئ، دلته کې به تاسو 3D ښکاري، په 3D باندې مو کلیک وکړو نو ګورئ دا په کومې طریقې سره تاسو د دې ویو کتلی شئ. ډېر ښایسته ښکاري، تاسو ته به ډېر زیات خوند درکړي ده. اوس مثلا دلته کې تاسو کوم تصویر خوښیږي په هغه تصویر باندې کلیک کوئ. نو هغه تصویر چې کوم دی په هغه تصویر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ د هغې ټول نام، د هغې هر څه معلومات، د هغې تصویران چې کوم دي تاسو کتلی شئ. که چېرته ستاسو انټرنیټ ښه و دا به په ډېرې تیزۍ سره کار کوي. مثلا مونږ یو بل تصویر کلیک کوو، ګورئ دا تصویر دی. نو په دې طریقې سره زما نیټ لږ سلو دی، نو دا اوس فل ایچ ډي ته اوړي. دغه شان تاسو ته نوره هم تصویران دي. په دې طریقې سره چې کوم دی په سکرین باندې داسې ګوزه کوئ نو تاسو هغه تصویران هم کتلی شئ. ډېر ښایسته ایپ دی. زما نیټ لږ سلو دی، کنې دې تصویر هم تاسو کتلی شو. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو غواړئ یو ښایسته میپ چې کوم دی هغه یوز کړئ. دغه ایپ دی. په دې ایپ په ترو تاسو د دنیا هر ځای کتلی شئ په ډېرې ښایسته طریقې سره په فل ایچ ډي کې. ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.